په دغه کیسه کې موږ په صغریز علاقې کې دوه ښایسته جنکۍ ګورو چې کیلي او صوفیه نومې وي. هغوی خپل سامان راغونډوي ولې چې بل سهار به هغوی په غرونو باندې خیږي. بیا کیلي د خپلې مرۍ نه یو لاکټ روکاږي کوم چې هغې انډیوال ورته ورکړی وي. لږ ساعت پس له هغې کور خواته یو ګاډی راځي کوم کې چې څلور هلکان وي او ډېرې چغې سورې وښي. اواز چې کله واوري نو دوی دواړه هم د خپلې کوټې نه راوځي او دغه هلکانو ته ګوري. په دغه هلکانو کې یو لک وي چې جوش نومې او هغه دغه جینۍ ته ډېر زیات ګوري. صوفیه هم ډېره زیاته خوشحاله شي چې دغه هلک خو مالا ډېر ګوري. جوش بیا د دوی کور ته راځي او دغه دواړو جنکیانو ته وایي چې نن شپې موږ سره پارټي انجوای کوي. خو کیلي د دوی کور ته تلو نه انکار کوي. خو صوفي دې ته وایي چې راځه او ما سره لاړ شه چې دغه پارټۍ ته لاړ شو. خو کیلي د دې دړه لپاره دلته تلو ته تیارېږي او دغه ټول کسان یو اور لګوي او هلته کې ناست وي او ډېرې زیاتې خبرې کوي. صوفي خو دلته کې ډېرې زیاتې خبرې کوي خو بل خواته کیلي ډېره غلې ناسته وي او خپل ګیلاسي لاس کې نیولی وي. د صوفي نظر له جوش په ګړۍ باندې پرېوځي کوم چې له نورو ګړیانو نه ډېره زیاته غټه وي. جوش ورته وایي چې دا څه عام ګړۍ نه ده. زه دنیا په هرې کونه کې چې یوه بټن ووهم نو دا ماته مدد لپاره خلک راغوښتی شي. خیر لږ ساعت پس کیلي پاسي او خپلې کوټې ته ځي او اوده کېږي. خو جوش د دې لاس ونیسي او ورته وایي چې لږ ساعت نور کښېنه بیا موږ ټول ځو. کیلي ته د دغه هلک انداز بالکل هم خوښ نه شي. بل خواته صوفي ډېر زیات شراب څښلی وي او هغه دغه هلک ته ډېره خوا کې روانه وي. او کله چې دغه جینۍ تشناب ته ځي نو دې ملګري جوش ته وایي چې هلکه خپلې انډیوالۍ باره کې هم لږ سوچ وکړه. لرې اوسه دغې جینۍ نه. جوش د دې خبره ونه مني او هغه صوفي پسې لاړ شي. په لاره کې دا صوفي ونیسي او هغې نه په زوره چپه اخلي. صوفي دا ډېر زیات منې کوي خو دا هلک یې نه مني او بیا د هغه جینۍ په زوره په ځمکه لړه کوي او هغې سره په زوره بدکاري کوي. صوفي چې کله ډېرې زیاتې چغې ووهي نو له هغې نور ملګري هم راخبر شي او صوفي د دغه هلک په مخ باندې ډېرې زیاتې نوکارې هم ولګوي. ملګري په منډه راځي او دا بچکۍ خو صوفي هلته نه په منډه تښتېږي. کیلي په خپلې کوټه کې ناست وي او هغې یو ویډیو روکاږلی وي او هغه ګوري کوم کې چې هغه او د هغې انډیوال خپلوکي خبرې کوي او دا خپل انډیوال یادوي او ډېر زیاته جاړي. دغه هلکان هم صوفي پسې منډه کوي او دې خو صرف دې سره خبرې کولې او حالات خو دلته خراب شو کله چې دوی ونیوله او جوش راشي او دې ته د غر نه لاندې دیکه ورکړي. دومره بره نه چې دا په لاندې یو کاڼي رالړی شي نو دې له ملا هډوکې مات شي خو دا اوس هم ژوندی وي. کیلي چې وګوري چې صوفي خو ډېر ټایم وشو هغه رانغه نو هغه بار وځي او هلته کې راځي کوم ځای کې چې دوی ناست وو خو دا ګوري چې هغه اور سره خو څوک هم نشته او کله چې دا څلور هلکان لاندې صوفي ته راشي نو دې ته پته نه وي چې اوس دې سره څه وکړو. ری خپل ټلیفون روکاږي او چاته ټلیفون کوي خو جوش جلده کې غوسه کېږي او دې ته وایي چې څوک به هم په دې باندې یقین ونه کړي چې دا یو اکسیډنټ و ولې چې له هغې په مخ باندې د صوفي د نوکانو نشان و او د دغه بل کس په مخ باندې هغې چک لګولی و او له صوفي په نوکانو کې له هغې له زخمونو وینې هم پرتې دي. جوش دلته کې خپلو ملګرو ته دغه یقین ورکړي چې موږ سره بله لاره نشته او موږ به صوفي دلته کې مړه کوو او دې هلته کې یو غټه ګټه اوچته کړه او له صوفي په مخ باندې په تیزه وواله او بیا دې هغه کاڼی راواغستو او بل ملګري ته یې ورکړو چې ته یې هم په دې مخ باندې وله او دغه شانتې نورو ملګرو باندې هم دغه شانتې کار وکړو چې سبا له دغه ټول ملګري په دغه جرم کې یو شانتې شریکي او بیا هغه له صوفي نوکان راخلي او هغه صفا کوي او هلته نه وړي او د یو غر نه بیا لړه کوي چې خلک دا فکر وکړي چې دا له شرابو په نشه کې د غر نه لاندې لړه شوې ده. خو دغه دوران کې کیلي دا هلکان یې راپیدا کړي وي او لرې نه دوی نه سره ریکارډینګ هم کوي او څنګه چې دغه هلکانو صوفي اوچته کړه او د غر نه یې لاندې لړه کړه نو له کیلي له خولې نه یو چغه ووته. جوش د دغه جینۍ په لاس کې کیمره وکته او دغه شانې دې هلکانو دې پسې منډه کړه. دا بیا منډه کوي او په یو ځنګل باندې ننوځي او هلته کې پټېږي او دغه شانتې دا هلکان هم دې پسې کېږي. کیلي خپل سامان اوچتوي او ځنګل ته منډه کوي او هلته کې یو غر ګوري او دا فکر کوي که زه په غر باندې بره وختم نو دا هلکان ما پسې نشي راختې او دغه شانتې به زه دغه هلکانو نه وتښتېږم. خو کله چې دا په غره باندې خیږي هلته کې یو هلک ټیلر راځي هغه هم دې پسې کېږي. کیلي دې لاس په لغته وخي او ځان تې خلاصوي. دغه دوران کې د کیلي په بیل کې کم پړي چې وو هغه هم لاندې لړه شي. د ټیلر لاس هلته کې خویه شي او هغه برنه لاندې رالړه شي کوم معنی چې هغې یوه خپه ماته شي. هغه د درد نه ډېرې زیاته چغې وهي او له هغې ملګري هغه راوړي او خپلې کوټې کې اچوي. جوش دا اسپتال ته خو وینیسي خو له هغې په خوله کې ډېرې زیاتې ګولۍ واچوي. د جوش کوشش دا وي چې هغه په څه طریقه باندې د کیلي نه دغه کیمره والي او ماته یې کړي. کیلي سره ډېر لږ سامان پاتې وي. بیا دغه هلکانو ته له کیلي موبایل میلاویږي. کله چې کیلي په غر باندې خطا نو هغې نه پرېوتی و. جوش دغه موبایل اخلي او ځان سره ږدي او دغه هلکانو ته وایي چې شاپئ او وخیچئ.
بیا دغه هلکان هم په مزه هغه غرماني برخیجي چرته چې کیلی وسم په غرماني روانه وي د کیلی په دماغو کې وسم د خپل د خاون خبرې وي کوم چې دې ته خودلې وي د دې خاون په غرماني ډېر خخاتو هغه کیلی ته دغه چل خودلې وو او دغه هلکان د کیلی نه ډېر زیات لرې نه وو ولې چې دې سره ډېر زیات پړي وو او ډېر زیات سامان وو او دې پسې روان وي کیلی چې څنګه بره یو غرماني لاس کې دي نو هلته کې یو مار راشي او په دې په لاس باندې کینی کیلی ډېر زیاته غلی شي او خپله ساه بنده کړي تر هغې پورې چې کله دغه مار هلته نه لاړ شي کیلی یو ځای کې ډېر زیاته سړی شي او بیا هلته کې کیني او لږې غوندې کې اوبه هم وڅکي خو کله چې دغه بوتل واپس ایږدي هغه خویه شي او هغه لاندې لړه شي جوش هلته کې ولاړ وي او هغه کیلی وګوري او بیا هغه د خپل جیب نه بوتل دوکاږي او کیلی پریشانه کوي او هغه بار دغه شانتي حرکتونه کوي په کوم باندې چې کیلی ته غوسه ورشي بیا کیلی هلته کې یو پړی ګوري کوم چې هغه بړه وړی شي خو هغه پړی دې نه ډېر زیات لرې وي بیا هغه خپل بیګ ښیي او هغې نه د یو سیم روکاږي لکه په مدد باندې هغه دا پړی ځان ته راکاږي بل خواته جوش او هغې ملګري په یو اسانه لاره باندې برلاړ شي چې هغه ته کیلی نه پیله ورسیږي لږ ساعت پس کیلی هلته کې یو ټینټ وګوري او هغه بیا فیصله کوي چې دلته کې لږ ونه کې ایسارېږي او جوش او هغې ملګري بالکل بره وخیږي اوس کیلی خو بره نشي ختلی جوش هلته کې دې ته یو پړی لړی کي او ورته وایي چې دغه کیمره پکې واچوه او ما نه ته ازاد ورته تللی شي خو کیلی خو دومره بېوقوفه نه وي هغه د کیمرې په ځای یو کاغذ ټوکره باندې دې ته کنځله ولیکي او هغه وباره ورولېږي کیلی به دغه شپه په دغه ټینټ کې تېروي ولې چې دې څخه خو بله لاره نه وي خو کله چې دغه ټینټ کلو کي هغې کې دې ته ډېر زیات شیونه میلاو شي دې ته هلته کې یو چاقو هم میلاو شي او دا هلته کې کیدي چې په ضرورت په ټیم به پکار شي کیلی هغه ټینټ کلو کي او وی په هغې کې دننه ننوځي او ارام وکړي بل خواته له جوش ملګری چې کله هغه موبایل کلو کي نو هغه پکې څه عکسونه وګوري او ورته ووایي چې دې دواړه یو کال پیل همدلته کې راغلي وو او د دې خاوند دا یې واده ته تیاروله خو له هغې خپه خویه شوه او هغه لاندې پرېوتو خو افسوس او هغه بچ نه شو هغه هلته کې مړ شي او کیلی ډېرې خفه وي کله چې کله هلته کې وده کېدو والا وي نو جوش هلته کې څه کاڼي په یو ټینټ کې اچي او د دې خواته یې لړه کوي د کیلی قسمت ډېر زیات ښه و چې هغه دغه کار نه لاندې لړه نه شوه او بهر ډېره زیاته یخني وي او هغه یو ځل بیا بره خیجي او دغه ټینټ ته راننوځي لږ ساعت پس زیګ هلته کې راکوشي او په دې باندې حمله وکړي کوم چې په پړي باندې ځان تړلی وي خو کله چې کیلی د موقع میلاو شي هغه خپل چاقو راوالي او په دې باندې حمله وکړي او دغه دوران کې دې دواړه ټینټ نه بهر وځي او ځوړند شي او کله چې جوش دې چغې واوري هغه دغه پړی راکاږي خو کله چې دې کیلی بره راکاږي نو دې نه هغه لاکټ راکاږي او بیا کیلی د زیګ نه هغه چاقو اخلي او دغه پړی کټ کوي هغه لاندې غورځېدو والا وي خو هغه یو ځل بیا هغه ټینټ باندې ځان ونښلوي او ډایرکټ ځي او په خپل ټینټ پورې نښلي او یو ځل بیا خپل بیګ اخلي او هغه غر ته راخیجي او ځان بچ کوي او لږ ساعت پس هغه ټینټ لاندې لړه شي جوش ته هغه ګوتمه هم په لاس ورشي کوم چې کیلی لپاره ډېره زیاته ضروري ده زیګ ډېر زیات زخمي شوی وي او هغه غواړي چې واپس لاړ شي ری هم دې سره په دغه خبره کې ملګری کېږي جوش بیا یو ګوټ ته ځي او هسې له دروغو موبایل اخلي او چاته ټلیفون کوي کله چې دې درې واړه وده شي نو زیک راباسي او ری ته وایي چې ما ته شک دی چې دې چاته هم ټلیفون نه دی کړی او دروغې ویلي او زما داسې شک دی چې دې هغه زموږ څلورم ملګری هم مړ کړی دی ولې چې دا کله کوټې نه راوتو نو ډېر زیات ګبراو او بیا دا دواړه پاسي او هغه د جوش ګړۍ بټن وخي او د خلکو نه مدد اخلي خو جوش دلته کې لا اوسه پورې وده شوی نه وي او دا بیا دواړه غلي کوي او ورته وایي چې چپ شئ خو لږ ساعت پس زیګ غوښتو چې هغه چېرته لاړ شي او تشناب وکړي خو شاته نه جوش راځي او دې ته دیکه ورکوي او له کیلي په مخامخ باندې دا سړی غر نه لاندې لړه کېږي خو ری چې لږ ساعت پس راپاسي جوش ورته وایي چې هغه خو لاندې کوږ شو او لږ غونډه کې آرام کوي ری جوش ته وایي چې زه لاندې په خپله ځمه او کیلي سره خبرې کوم ری چې کله لاندې په تار باندې راشي نو هغه ټول نه پیله دې ته څه خوراک ورکوي او ورته وایي چې صوفي سره څه وشو هغې باندې موږ خپله هم ډېر زیات خفه یو او دغه کیمره دغه سړي ته ورکړه کینې هغه سړی به تا مړ کړي او ما به مړ کړي کیلي ورته وایي چې هغه ما نه بلکې تا به هم مړ کوي ولې چې هغې په خپلو سترګو باندې زیګ وکتو چې غر نه لاندې لړه شو او بیا اچانکه کیلي ری ته هغه کیمره هم ورکړي ری چې کله بره روخیږي نو هغه دغه کیمره جوش ته ورکړي خو په دې کې میموري کارډ نه وي بیا ری غواړي چې هغه د زیګ د مرګ معلومات هم وکړي ری خپل موبایل اخلي او هغه زیګ ته ټلیفون کوي خو له هغې موبایل د جوش په جیب کې پروت وي د جوش اصلیت اوس دې ته پته ولګي ځکه دې دواړه هلته کې به جګړه شي جوش په دغه هلک باندې تیل واچي او د غر نه لاندې لړه کړي جوش وزلده کې ټول خپل ملګري مړه کړو او اوس نمبر و د کیلي له کیلي نظر په خپل چاقو باندې پرېوځي کوم چې هغې نه ډېر زیات لرې نه و او بیا هغه کوشش کوي او هغه چاقو ته ځان رسوي او هغه په لاس کې اخلي
خو کله چې دا هغه چاکو راولي دا هلته کې یو مار ګوري او بیا د دې دماغو کې یو آیډیا راځي جو چې کله په هغه پړې باندې لاندې راشي او په کیلي حمله کوي نو هغه دې نه پهله میموري کارت غواړي کیلي ورته وایي چې هغه میموري کارت خو ما دغه بیګ کې ایښولی دی کوم چې هغه ورکوټي سوري کې پروت دی او څنګه چې جوش خپل لاس په دغه سوري کې منډي هغه مار په دې باندې حمله کوي او خوري یې جوش راځي او ډېر زیات غوسه کېږي او په دې باندې حمله کوي خو کیلي هم دې سره واپس جنګ کوي او کیلي خپل چاکو راخلي او د دې هغه پړې کټ کوي او دغلته کې فلم بدل شي کیلي ټول نه پهله خپل دینه لاکټ اخلي او په دې پلاس کې هغه غړې کې بټن وخی او دا وزینه خپل بدل اخلي او دا په غرنه لاندې لړکې څنګه چې دې ټول خپل مرګري غرنه لاندې لړکو کیلي سره هغه لاکټ هم راغو او یو میموري کارت کوم کې چې هغه ثبوت و چې دې څومره خلک مړ کړي دي مرګرو کو دا فلم هم خوښ شوی وي نو ضروري لایک کړئ او زما چینل سبسکرایب کړئ او ماته په کامنټ کې ووایئ